أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې فیما په هغه شیانو کې یکرهو چې مکروه دي په صلات په لمانځه کې، وما په هغه شیانو کې لا یکرهو چې نه دي مکروه په د لمانځه کې. چې کم شیان په لمانځه کې مکروه دي کم نه دي مکروه بیان د دې دی. یکرهو مکروه دی للمصلی د پاره د لمانځه والا انده یغطي فاهو چې خوله پټوي خوله بندوي، دا د پاره مکروه دی. الا عند التثاوب، نه په وخت کې د ارژمۍ چې یو څوک ارژمۍ کاږي خوله چې وازه سي چې خوب ورځي د خولې خوب پر کم باندې چې خوله وازه سي دغه وخت کې به خوله بندوي. که چیرې د دې سما سوا د خوله بنده کړې و دا کار مکروه دی د پاره. والادب ادب چې دی عند التثاوب په وخت کې د ارژمۍ کښلو انده یکزمه چې بند کی دا خوله ان قدر کچیر قدرت و ان لم يقدر که قدرت نو فلا باس بیا باک نسته ګوره که نسوره کنټرول ولا بیا پروا نه کی باندا یزع کشید یده لاس او کومه یلستونی علی فی پر داخله باندې. و یکرو مکروه دی الاعتجار، اعتجار مکروه دی. دا اعتجار چی توای او هو دا چې دی اندا دی یلوپ چې و پیچی بعض العمامه بعضی لنګوټه علی راسه پر سر باندې ويجعل وګرځي طرفا یو طرف منه دغه لنګوټې سه شبح المعجر په مثل د معجر. معجر چې دی لنساء د پاره د ښځو دا سر پیچک ورته وایي یا پر دا سر باندې پیچل یو شی وي دې ته معجر وایي. ویلوپ وتړي حول شاوخوا وجهه د مخ شاوخوا په تړي دغه ښځې. وقال بعضهم بعضی بیا ویل دي بعضی علما او انداد یشود چې وتړي حول الراس پر شاوخوا باندې د سر بالمندیل په دشمال باندې و یبدو ښکار کیږي حامتو دغه کلګي کوپړي دغه ښکار کیږي نور بدن نور سره په تړلې دغه کار کول چې دی دا مکروه دی. و یکرو مکروه دی العقص عقص پیچل و اراد اراده د به په د عکس سره انده یجعل چې وګرځي شعره بیشتان علی هامتی پر دا کوپړی کلګي باندې دا بیشتان د سره غوټه کې پر دا کلګي باندې ری غوټه جوړ کړي لکه دا شوزو چې جوړ کړي دغه کار کول د زنان د پاره د مکروه دی. و یشده و تړي بسمغن په کندر سره کندري کانت په دې سره و تړي یعنی پاغه باندې سریش کې دا بیشتان ویلوپ و پیچی زوائبتیه دغه دواړي کمڅي دا کمڅي دا دي چې دا یو طرف هم د چوټي جوړ کړي دا بل طرف هم چوټي جوړ کړي دا دوه کمڅي دي ته ویل کیږي کمڅي یا کوڅي. دا حول الراس پر شاوخوا د سر باندې کما يفعله النساء لکه دا کار چې ښځې کوي نو دا کار چې دی د پاره مکروه دی په لمانځه کې. په بعض الاوقات په بعضي وختو کې دا کار ښځې کوي. او ان یجعلوا یادا وګرځي شعر بیرتان كله ټوله من قبل القفاء د څټ پر طرف باندې دا زنانه بیرتان جوړ کړي لکه په غوټه چې په دا څټ کې جوړ کړي وي دا رقم. و یمسله بخیت په یو سپنسي باندې تړلی وي او بخرقه یا په یو رشکی باندې تړلی وي کای لا د پاره د دې یصيبو چې ورسیږي الارض مزکته یعنی د دې د پاره چې مزکته نه ورسیږي دا د غوټه کړي وي نو دا کار د پاره مکروه دی. نو دغه بیشتان غوټه کول که زنانی غوټه کړي وي که نر غوټه کړي وي پر دا رقم باندې دا کار کول په لمانځه کې مکروه دی چې د اثر دا رقم جوړ کړي وي یا د زنانی د اثر دا رقم جوړ کړي وي د لمونځ کوي د دې لپاره دا غوټه دا مکروه کار دی. اذا سجد کچیر سجده وکه و یکروه مکروه دی وضع شول یدی د لاس قبل د مخ رکبته در زنګنو چې یو سړی سجده کوي د لپاره دا مکروه کار دی چې اول لاسونه یې د مخ در زنګنو نه چې پر مځکه نه ایږي خو اول به زنګنو نه ایږي بیا به لاسونه ایږي بیا به مخ ایږي پر دا طریقه باندې دا اول لاسونه ولګول نو دا کار د لپاره مکروه دی. اذا سجد چې سجده وکي ورفعها پورته کې دغه لاسونه قبلها د مخ در زنګنو دغه لاسونه در زنګنو د مخ ګوره سجده کوي نو خو لاسونه اول پورته کیږي بیا زنګنو نه پورته کیږي د پر دا ترتیب باندې وکي چې دا خاصه سجده لراتلی اول لاسونه کښېښول بیا زنګنو نه کښېښول پر هغه ترتیب باندې نو پر دا ترتیب کار چې دی مانځي کې دا مکروه دی. اذا قام چې ولاړ سي الا من عذر مگر نه د عذر سړی عذر لري بل کم ولاړېدلی نشي بل کم کښېنستلی نشي سجدې لکلی نشي دا بیا پروا نه کوي. و یکرو مکروه دی اندا ینقره چې ټک وایي که نقرت دیک یعنی سر دا سر دی ووي لکه د چرګ مشوکه چرګ چې خوراک کوي دا مشوکه څنګه کوي دا رقم سجده کول دا مکروه کار دی. اندا مکروه دی یقعیه چې کښېني اقعاء الکلب لکه سپی د سپي په رقم
باندې ناسته کول چې دی د سپي پر رقم باندې کښیني هغه مکروه دی. وهو دا ناسته د سپي چې د اندا ده یضع چې کښیږدي التیه دا کناټي علی الارض په مځکه باندې وینصب ودري په خزیه ورنونه یعنی دی کښیني دا زنګنونه دی جګ درولي په ناستې باندې. وقیل قیل بیا وایي بعضې خلک بیا وایي انداد ینصب چې ودروي یدیه لاسونه امام و مخته نصبا په درولو سره. ګوره بعضې وایي دا لاسونه و مخته دی درولي دا بعضې وایي یا دا زنګنونه جګ ورسره نیولي پر کناټو باندې جګ ناست پر کونه باندې نو دا کار کول چې دی دا مکروه دی. والاول هغه اوله خبره چې دا زنګنونه درولي وي دغه چې دی اصح دغه خبره صحیح ده چې د سپي ناسته دغه ته ویل کېږي. وان دا یفترش چې وغوړي زراعي بازګان افتراشن په غوړولو سره ثعلب د ګیدړو لکه ګیدړه چې کښیني دا رقم یې دا پښې غوړولي وي نو پر دا باندې کښېنستل دا رقم ناسته کول د دپاره دا زراعان یعنی دا بازوګان غوړول دا رقم دا مکروه دی. وان دا مکروه دی یرفع چې پورته کوي یدیه لاسونه عند الرکوع په وخت کې د رکوع دا کار کول مکروه دی. وعند الرفع په وخت کې د پورته کولو رأس د سر من الرکوع د رکوع. وان دا یسدل چې وزړي ثوبه یو جامه وهو دا چې دی انداد یزعه چې کښیږدي علی کتیفیه پر اوږو باندې ویرسل وزړي اطرافه طرفونه په زړیږي یو جامه د پر اوږو باندې ستا پټو دی دا پټو یو طرف بل طرف چې دی دا زړیږي په د باندې دا کار کول چې دی دا مکروه دی. و په قدرې په قدرې کې هو هغه اندا یجعل چې وګرځي علی رأس پر سر باندې او کتیفیه یا پر اوږو باندې ویرسل وزړي اطرافه طرفونه من جوانب د څنګو خواته دا طرفونه د یو طرف د بل طرف په خواته د انسان زړیږي خو د په اوږو کې دا جامه اړشي لکه پټو چې پر سر دی واچي یو طرف یو طرف ته زړیږي یو بل طرف ته نو دا کار کول چې دی دا مکروه دی. ولو سواله کې چې لمونځ وکړي فی قبائی فچپانه کې مطرفن د طرفو والا یا مطرفن نقشدار نقشو والا دواړه سي دي او بارانی یا بارانی به یو قسم شی دی چې په وخت کې د باران اغوستل کیږي نو دغه چې باران ووري دا واغوندي د دې لپاره چې بیا پر د باندې باران نه کیږي دا یې اغوستي وي. یم بغي مناسبه د اندا یدخله چې داخل کې یدیه لاسونه فی کمیه پلستونو کې د دې بارانی یا د دې چپنی پلستونو بلاسونه ورکشه باسي دغه مناسبه خبره ده. وای شو د وتړي قبا او چپنه بالمنطقه په کمربند سره احترازا د پاره د ځان ساتلی عین صدل د زړېدو سره په کمربند به د چپنی ملا دی ور وتړي په کمربند باندې د دې د پاره چې هغه جامه لکه جامه چې زړیږي دا رقم به بار نه جوړیږي. وعن الفقيه ابو جعفر د دې څخه روایت دی چې انه دی چې د کانه وی قول ویل اذا هغه وصل کلمنځ وکي مع القباء سره د چپنی وهو غیر مشدود دا تړل نه و الوستومیان یعنی پر داملا باندې تړل سوی نه و په هو دی چې د مسیون ګناهګار دی دا څوک وای فقيه ابو جعفر واسخه روایت دی. ويكره مکروه دی اندا یلوف چې وپیچ جامه او يرفعه یا پورته کې دا جامه کایلا د پاره د دې یتترب چې په خاور نو سي د خاور سره د پورته کې دوه د پاره یا د غیسر راټوله کې یا پورته کې د دې د پاره چې په خاور نو سي دا کار کول د پاره مکروه دی. ويكره مکروه دی کله ما هر هغه هو چې هغه من اخلاق الجبابرتی هغه اخلاق د کبرجنو وي د کبرجنو د اخلاق څخه چې کم کار جوړیږي هغه که پیسې زړیږي که جامه په زړیږي که لت سر وي دا ټول کارونه چې هغه د کبرجنو کار وي دا ګرد کارونه په لمانځه کې چې دي دا مکروه دي. ويكره مکروه دی اندا یصلی چې لمونځ کې په ازار په ازار کې یوازې لنګ وهلی دی په دې کې لمونځ کې واحد یو الا من عذر مگر نه د یو سړی یوازې لنګ والی دی په دې کې لمونځ کول د ده دپاره مکروه دی. که چیرې عذر ولو بل شی د نه درلودی د هغه یو شی ولو بیا د ده دپاره جایز دی. واندا یسولي چې لمونځ وکړي حاصرا رأسو سر یې لڅ په لڅ سر باندې لمونځ کول دا مکروه دی. تکاسلا د وجې د سستی او تهاونا یا د وجې د اسانی یا ځان ته اسانی جوړي چې بس سارګړی لنګوټه د خولې د پرساره کدا ستړیا بلل یا د سستی د وجې چې نه سو کولای نو دا کار کول د لمونځ کې مکروه دی. ولا باس باک نست اذا فعلوا کچیر دا کار وکي تذللا د وجې د عاجزي او خشوعا یا د عاجزي. ګوره تذلل او خشوع دواړه عاجزي ته ویل کیږي ځان ډیر کمزوري بلل د الله جل جلاله په دربار کې دا کچیر دی لڅ سر ولاړو په دغه نیت باندې بیا د پاره د لمونځ مکروه نه دی دا بیا صحیح دی. ويكره مکروه دی اندا یسولي چې لمونځ وکړي په ثياب په جامه کې البزلتي د خواري کاروبار کې کوي هلته خټ کې کوي یو بل کار کې کوي ریړې کې د کار جامه د مهنت جامه اغوستي وي په دې کې لمونځ کول چې دی دا مکروه دی. والمهنتي د مهنت والمستحب چې دی انداد یسولي چې لمونځ وکړي په 3 اسواب په درو جامو کې. مستحب خبره دا ده چې د سره به 3 جامې وي په دا درو جامو کې به د لمونځ کې هغه کمی 3 جامې دي
قمیص یو قمیص دی و ازار یو ازار دی یعنی لنګ یا پرتوګ و عمامه بل لنګوټه ده. دا درې جامې یعنی قمیص پرتوګ لنګوټه دا درې به د سر ورسره وي. په دغه درو جامو باندې لمونځ کول دا مستحب خبره ده یعنی ښه خبره ده چې په دغه درو کې د لمونځ وکړي. وعن ابي حنیفه د امام صاحب رحمت الله علیه څخه انه کان دی چې ولو یلبس ابي غستلې احسن ثيابه ښې ښایسته نوي جامې یعنی ښې جامې به اغوستلې لصلات د پاره د لمانځه. ګوره د لمانځه د پاره لکه د یو مشر د یو خان د یو وزیر سره چې ملاویږي دغه سره سړی ملاقات کوي نو چې جامه په خټو لړلې وي جامه په انبار لړلې وي جامه په پیشې پر دا رقم دغه سره سړی نه ملاویږي. نو ښه جامه اغوستل د پاره د لمانځه ځکه د لمونځ چې دی د الله تعالی سره خبرې دي نو ته چې د الله تعالی سره ملاویږي په ښو جامو کې ملاوسه. والمرأة ښځه چې د تصلي المنځ به کوي په 3 اثواب په درو جامو کې قمیص یو قمیص دی و خمار او پړونی دی و مقنعه او یو مقنعه ده. مقنعه چې ده د سر د پټولو د پاره یو شی دی. و یکره مکروه دی ان دا يرفع چې پورته کې راس او سر و ينکس یا کښته کې سر په رکوع کې ګوره دا کار کول چې سر په رکوع کې کښته په زړیږي نور رکوع کوي نو خدای رکوع به سر و ملا او دا به ټول سره برابر وي. کچیر سر زړول او در ملا ټټول دا کار مکروه دی یا سر جګنیول او دا کار مکروه دی. و ان دا يبعث چې عبس کار کوي به ثوب پجامه سر پجامه باندې او عبس کار کوي پجامه اخته هازای و مر هازای دا سر و پیچ دا کار کول دا مکروه دی. او بشی ان یا په یو بل شي سره اختوي په یو بل شي عبس کول من جسده د بدن سره یعنی په بدن کې یو بل ځای یا ګوت سره دی کوي یا دا ځای وګرو یا دا کارونه کول چې دي دا مکروه دي. و ان دا مکروه دي یفرقع چې ټکان کوي اصابعه په ګوت باندې ټکان کول دا په لمانځه کې مکروه دي. و یشبک بین اصابعه یا کښیستل د ګوت کې د دای ول لاس ګوت په بل لاس باندې کښې باسي سره نو دا کار کول چې دي په لمانځه کې مکروه دي. و ان دا یجاله چې وګرځي یديه لاسونه علی خاصرته پر دا ډډو باندې ډډي بغلونه دا بغل پر طرف پر یو بغل یو لاس نیولې پر بل دغه لاس نیول پر دا بغل باندې دا په لمانځه کې دا کار کول مکروه دي. و ان دا یقلب چواړي الحساد بر دا کار مکروه دي الا ان لا يمكن کچیر نولو امکان الحساد ډبرو سمینه سجودي د سجدي دون ډبرې د شګي د شدي سجدا پر لګي امکان د سجدي نسته بیا کدا ځاس لاس پر تیر کې د لری کې بس بیا پروانه کې فیستوی برابر دي کې مرتن یو وار او مرتين یا دوا وار ګور یو وار د لاس پر تیر کې یا دوا وار د نه چې بار ګردم پر هر پلاچ راځي دوا درې وار 5 وار لاس پر تیر یو وار یا دوا وار. و په ازهري روایتین په ازهر یعنی په ظاهره کې چې دی روایتین دوا روایت دي چې ان هدا چې دی یستوی برابر دي کې مرتن یو وار ګور ظاهر روایتین چې دي هغه د دې چې یو عادي برابر کې. واندا يترتب چې چرزانو کښینی په جلوسه په ناست کې چرزانو کښینستل دا مکروه دي الا من عذر مگر نه د عذر کې عذر درلودي بیا پروانه کې. واندا مکروه دي یغمزه چې پټي عینه سترګې پټي په لمانځه کې سترګې پټ کړي وي دا کار مکروه دي. واندا یلتفت چې ګوري یمنن و شمالن ورسته طرف او چپه طرف ته د سترګو در کنجانو دور کتل یو خواته دی وګوري مخواړي و دا بل خواته دی ګرځول کی نو دا کار کول مکروه دي. و اندا یسجد سجده وکي علی کور عمامتي پر لنګوټه باندې لنګوټه پر ول باندې دا لنګوټه پر دا تندې باندې د غوټه کړي دا بعض انسانان دا بعض خلک چې دی لنګوټه تړلي پر دا تندې باندې نو دا پر تندې تن لنګوټه تړل پر دې سجده کول چې دی دا کار کول مکروه دي. و اندا یتنحنحو چې غاړي تازه کی په لمانځه کې دا رقم کول د لمونځ مکروه کوي. قصدن چې قصد وي یعنی اختیارا په اختیار په خوشي سره اذا کان کچیرو صوتا اواز کدغه اواز لا حرفا حرف نجم پیدا کېدی له دلرم. وکذا لو کان کچیرو له دلر حرف واحد یو حرف جم پیدا کېدی نو کار دا کار کول چې دی مکروه دي. اما سوال ټوخ چې دی مطبوع د پکونکي چې د دې د قرات صد پکېږي هغه ټوخ کول بیا پروانه کی ګوره د غاړي بندې سوی غاړه تازه کول باندې المنز مکروه کېږي خدای دې بیا وټخي په د حالات کې نو بیا به د دستون اخلاص الیه ودیته فلا یکرو مکروه نه دي. والاحسن احسن خبر چې د اندادي یدفع چې د پکې سواله ټوخم بند کې کشیر ټخی کړي بهتره خبره دار چې د ټوخ بند کې ان قدر کچیر قدرت وو کچیر د طاقت وو چې ټوخ ورلی ټوخ کنټرول شي بس کنټرول دي کې. واندا مکروه دی يرد چرت کې المصلي المنځه والا السلام بيدي پلاس باندې سلام څوک سلام ورته دی لاس ورته دی دا کار کول مکروه دی. واندا مکروه دی يحمل سبيش کښنه په شاخص دی په صلات په منځ کې سړی کښنه خست دی چې په منځ باندې څوک ولار دی کښنه په شادي دا کار کول مکروه دی. واندا يتختم چې پز سن کې قصدن په قصر یعنی دا پز خلک په منځ کې پز سن کې بس په منځ باندې ولار بیا پز سن کې دا سوناره جوړ کړي دا کار کول چې مکروه دی.
دي. وان دا مکروه دی یزا چې کښیږدي فی په خوله کې دراهم او روپۍ او د نارینو هم روپۍ. هغه درهم چې دی د سپینو زر دی، د نانیر د سرو زرو دی. بس دا روپۍ په خوله کې ایښې ده، دا پیسې په خوله کې ایښې دي، دا کول دا سکه په خوله کې ایښول دا مکروه دی. بحیث پر دا رقم لا یمنعه چې نه منع کوي عن القرات د قرات څخه. وین منعه که چیرې منع کوي ګوره دا رقم مکروه دی چې دی د قرات نه منع کوي، خو د په خوله کې دی. اوس بعضې کسان په خوله کې نسوار ایښي دی، په لمانځه ولاړ وي، ما د قرات او د لمانځه نه منع کوي، نو څه تاوان کوي لکه په غاټ کې شی باندې. نو دا چې دی دا مکروه کار دی چې د په خوله کې یو شی پروت دی. که چیرې منع کوي و ان منعه که چیرې منع کوي عن الاداء الحروف د حروف یعنې د قرات څخه منع کوي، حروف یې نسو ویلی دا منع کېدی افسدها بیا خو د لمونځ فاسدېږي. ګوره چې پکښې وي چې د حروف څخه نه منع کوي مکروه دی، که د حروف منع کوي لمونځ به فاسدېږي. وإن ينفخوا یو څوک پکې یعنی نفخن داسې پکل لا يسمع صوتن یو څه سونارې جوړ کړي د خپل ساده وجې څخه د قرأت اورول نشي کولی دا وان دا مکروه کار دی. وان دا یبتلع چې تیر کې مابین اسنانی په مابین کې د غاښو په غاښو کې شی باندې دا تیرول په لمانځه کې دا مکروه دی. ان کان کثیرو قلیلا لږ و ان کان کثیرو کثیرا ډیر زائدا زیات علی قدر الحمسه د نخود در دانې زیات تفسدو بیا پاسدی المنز. ګوره کچیر در نخود در دانه کشنه زره د غاښ سبا وجبه اول هغه تیر کړ در نخود در دانه کشنه و نو بیا د المنز مکروه سو. کچیر د نخود در دانه زیات ولو بیا المنز په دې باندې فاسدیږي. ګوره دا خوراک وبلل سو په لمانځه کې. صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.